ستاسو خدمت ته حاضر شوی تر څو تاسو ته د اجل تږي ناول دوهمه برخه وړاندې کړي. قدرمنو اورېدونکو، په دې خپرونه کې درته د اجل تږي د ناول 12مه برخه وړاندې کوم او تاسې 11مه برخه تر دې ځایه پورې اورېدلې وه. ناصر چې همداسې ټیټ سر ناست و ویل تاسو بیخي صحیح فرمایل ای ښاغلیه. هغه مسلمانان چې له رسنیو سره کار کوي وایي چې دا جهاد نه دی، سراسر ځان وژل دي او اسلام ځان وژنه سخته منع کړې ده. یو سپین ږیري وویل ایا ته هم همداسې فکر کوې؟ ناصر د انکار په ډول سر وخوځوه. زه داسې نه ګڼم، مګر موږ باید نړیوالو ته دا ور وښیو چې موږ د حالاتو د مجبورۍ د لاسه داسې کوو. موږ د نړۍ له سوپر پاور سره مقابله نشو کولی، خو مقابله بې حده ضروري ده. د دغه اتحادیانو د شړلو او د خپل ملت او خپل وطن د بقا او سلامتۍ لپاره ضروري ده موږ دوی ته وښیو چې زموږ هیواد د ازغو ډیری دی. دښمن نشي کولی په آرامه سره دلته ووسي. بل سپین ږیري وویل نړیوال دومره ناپوه نه دي، په دې حقیقت ښه پوهیږي. ته زموږ د جهادي سفر ملګری، له تا وروسته هم ډیر ځوانان شته چې د خپل دین او وطن لپاره له خپلو سرونو تیر دي. د دښمن عصري وسلې به ختم شي، خو زموږ د سره تیر و مجاهدینو شمیر ورځ تر ورځه په زیاتېدو دی. زموږ ارادې به تر هغې نه وروسته کیږي تر څو چې د دښمن ارادي ځواک ځواب نه وي ورکړی. د ناصر ملګري امیر بصري وویل ما غوښتل چې دغه عملیات لپاره دې زه ولیږل شم، خو په پچه کې ستا نوم راووت. بې له شکه چې ته ډېر خوش قسمته یې، زموږ د تنظیم بې شمېره ځوانان پر تا ویاړي. ناصر ویل زه هم ویاړم چې زما ژوند هسې تش نه ځي. تل مې دا ارمان و چې کوم ستر کار دې وکړم، کوم ستر مقام حاصل کړم. د خدای ډیر ډیر شکر دی چې د خپل هیواد لپاره د سر قربانولو مبارکه موقع په لاس راغلی ده. بل سپین ږیري وویل تا ته ویل شوي و چې 2 ورځې وړاندې دې له ټولو خپلوانو سره وګوره. ناصر وویل زه په ټولو لارښوونو باندې پوره عمل کوم. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده زما نږدې خپلوانو کې یوازې زما مور ده، څه خویندې ورونه مې چې دې ټول ودونه کړي او هر یو خپل ځای کې آرام ژوند تیروي. هغوی ټول خبر دي چې زه د رخصتیانو لپاره دلته راغلی او اوس وظیفې ته د ځان رسولو لپاره بیرته بغداد ته ځم. زما بانکي حساب او د ځمکو اسناد مې د مور سره دي. خدای دې وکړي زما له مرګه وروسته آرام او هوسا ژوند ولري. یو سپین ږیري ترې پوښتنه وکړه موبایل دې چیرته دی؟ ناصر موبایل له جیبه راویست او د هغه په وړاندې کېښود. سپین ږیري وویل موږ نه غواړو چې ته دې د ټلیفون له لارې هم له چا سره اړیکه ونیسي. ته د مور او ملګرو یارانو لپاره سر د ننه نه ورک یې، نابود یې، خو خیر ټلیفون در سره واخله. ته همدې په وسیله کولی شي یوازې د خپل تنظیم له مجاهدینو سره اړیکې ونیسي. بل سپین ږیري وویل سر له اوسه نه ته زموږ د څارنې لاندې، که ته له چا سره ګورې او یا خبرې کوي نو موږ په تشویش کې کیږو. په داسې حالات کې کولی شو ووایو چې څه خبره ده. ناصر قدسي ټیټ سر همداسې ناست و چې ویل د تنظیم رهبر له ما څخه زما د وروستي خواهش پوښتنه کړې وه. ما ورته ویلي و د خپل ژوند وروستۍ 2 ورځې له خپلې یوې عزیزې سره تیرول غواړم. هغوی ټولو یو بل د سترګو لاندې له نظره تیر کړل. بیا یو سپین ږیري وویل ستا د دغه عزیز په هکله پلټنې شوي دي، نوم یې زرینه ده، هغه د یو لوی امریکایي اخبار صحافي خبریاله ده. له دې وړاندې افغانستان کې وه، اوس د تیر 1 کال راهیسې زموږ هیواد کې ده. د دې ځای خبرونه او عکسونه د هغه ځای اخبار ته استوي. امیر بصري وویل 2 میاشتې مخکې به مو درته په مرمیو الوزولې وه، صرف ستا په سفارش مې ژوندۍ پرېښې ده. ناصر له ډېرې جذبې نه وویل هغه باید ژوندۍ اوسي. زه په بغداد کې د یو ځایي اخبار خبریال یم، د هغې حیثیت زما څخه ډیر لوړ دی. د امریکا او نورو اتحادیه هیوادونو پوځي افسران پر هغې باور کوي. هغه اخبار چې دا ورسره د سیمهیزې خبریالۍ په توګه کار کوي کوم معمولی اخبار نه دی. زه به د همدې خبریالې په سفارش او مرسته د دغه اتحادیانو اجلاس ته ځان رسوم او خپل کار به ترسره کړم. یو سپین ږیري وویل سبا نه بل سبا سهار 6 بجې زموږ د بمي چارو پوهان له تا سره وروستی ملاقات لري. ناصر وویل زه له هغوی سره په تفصیلي ډول غږېدلی یم، ټولې معاملې ترسره شوي.
دا دومره پټ ملاقات دی چې په داخلي معاملو یې تاسې ښاغلي هم نه پوهیږي او نه به پوه شئ. 3 واړه سپین ږیرو د اثبات لپاره سر وخوځوه. بیا یې وویل بېشکه موږ په خپلو حدونو کې خپلې دندې پر مخ وړو. ناصر ویل زه اوس له تاسو ښاغلو څخه اجازه غواړم. د اتحادیانو اجلاس ته د خبر اخیستنې لپاره ورتلل څه اسانه خبره نه ده. له هغه وخت چې زرینې زما د ورننوتلو د اجازت لیک لپاره عریضه وړاندې کړې د اتحادیانو جاسوسانو زه تر سره لاندې نیولی یم. هغوی غواړي پوره ډاډ حاصل کړي چې زه خو به د هغوی له کومې مخالفې ډلې سره اړیکې نه لرم. هغوی ټول سره یو ځای راولاړ شول. هر یوه په خپل وار سره ناصر ته خدای پاماني او مبارکي وویلې. هغه امیر بصري ته وویل زما مور تا هم خپل زوی ګڼي. زما نه وروسته د هغې خیال ساته. د خدای په امان. له رخصت اخیستلو وروسته هغه د کالو بیګ له ځان سره واخیست. لومړی د ځان مینځلو تشناب ته لاړ. بیا د جومات د احاطې را بهر شو. د عمومي سړک سر ته چې راووت نو د ټلیفون زنګ وشرنګېده. د ټلیفون له راویستلو وروسته یې چې نمبر ولوست نو د هغه د زړګي د سر زرینا رولانډ زنګ و. ناصر د تنې په زور کولو او غږ ته یې نیولو سره څه وویل عجیبه ده ته خو د شپې تر ناوخته پورې کار کوي او سهار ناوخته له خوبه راپاڅېږي. ولې زما په انتظار کې لکه چې خوب نه درځي؟ د زرینې غږ راغی. په دې خو ته هم ډېر ښه پوهېږې چې زه د اصولو سخته پابند یم. د معمول سره سم خوب کوم، پاڅېږم، خوراک څښاک او خپله دنده پر مخ وړم. دا وخت زه د امریکایي امنیتي ځواکونو ټلیفون راپاسولی یم. هغه له وارخطایي نه وویل څه خبره ده خیرت خو به وي؟ زرینې ویل تر اوسه خو خیرت دی. ما خو ته پوه کړی وي ته تر سار لاندې همدا اوس چې تا کوم جومات کې لمونځ ادا کړ شاوخوا کوم څوک تا ساري. هغه خپلو مشرانو ته ویلي چې لمونځ وخت ختم شوی خو ته لا له جومات نه یې وتلی. معلومه نه ده ته دننه څه کوې؟ ناصر قدسي ویل نور څه کولی شم؟ په جومات کې خو سړی عبادت کوي. نو زرینې ویل ما هم هغوی پوه کړل چې ته د لمانځه نه وروسته د قرآن کریم تلاوت کوي. همدې لپاره له جوماته په وتلو کې ځنډ کوي. بیا یې له ډېرې جذبې نه ویل ناصره زه پر تا نیم باور لرم. رښتیا وایه تر اوسه دې هلته څه کول؟ ناصر ویل آیا ته پر ما کوم شک لري؟ ما ته څنګه وایې چې رښتیا ووایه؟ ولې زه څه دروغ وایم؟ آیا ته له ما څه دروغ اورېدلی شي؟ زرینې ویل نه ته ډېر ښه انسان یې خو کله کله فکر کوم چې مینه لیونتوب یې سړی ړندوي. زه باید په خلاصو سترګو هر څه ته وګورم. ناصر وویل زما زړګیه چې درشم که نه نو پوره باور به درکړم. دا وایي چې د CIA والا دې مطمئن کړل که نه؟ زرینې وویل یو څه مخکې هغوی خپل یو ځایي مسلمان جاسوس ته امر کړی و تر څو جومات ته درننوځي او حقیقت معلوم کړي. هغه یو څه پریشان شو او وی ویل ښه ځایي مسلمان جاسوس څه راپور ورکړ؟ زرینې وویل د هغه راپور داسې و چې هغه کله د ننه لاړو نو په انګړ کې 3 کسیزه ډلې کسان اخوا او دېخوا ناست وو او ځینو کسانو د قرآن کریم تلاوت کوه. ته یې نه وی لیدلی. کله چې هغه مایوسه وتلو نو ته یې لیدلی وې چې د تشناب راوتلي. د دې خبرې په اورېدلو یې په زړه کې د خدای شکر پر ځای کړه چې د هغوی سره یې په خبرو نه دی لیدلی. که یې لیدلی وي له هغه سره د هغه نورو ټولو کسانو هم پوره وه چې له ده سره په انګړ کې غږېدل. له ټولو څخه به پلټنې کېدلې او که دا راز خلاص شوی وي چې دوی د ځان وژونکي برید کوونکو له ډلې سره اړیکې لري نو لومړی به یې ښه ځورولی وی او بیا به یې د مرګ میلمانه کړي وه. ناصر هم دې سوچونو کې ډوب وه چې زرینې ویل زه بیرته ویده کېږم 10 بجې به راویښه شم. فکر کوم ته به تر 11 بجو بغداد ته راورسېږي. ناصر وویل بغداد ته له رسېدو وروسته به لومړی سیده خپل دفتر ته ورشم. له هغې وروسته به ستا سره وګورم. تر هغې د خدای په امانۍ. ناصر ټلیفون بند کړه اخوا او دېخوا یې وکتل او سیده موټر ته لاړ. موټر یې چالان کړ او مخ پر بغداد شو. تر لرې یې داسې څوک تر سترګو نه شو چې دی دې وساري. بیا یې د احتیاط څخه کار واخیست ځکه ورته معلومه شوې وه چې تر سختې څارنې لاندې دی. زرینا د هغه د زړه له کومې خوښېدله. بیا یې هم له هغې څخه دا خبره پټوله چې 2 ورځې وروسته د هماغې سره یو ځای په یو اجلاس کې ځان وژونکی برید کوي. که زرینا په دې خبرې لږ هم پوهېدلې وه
نو هغه به یې هیڅکله نه و پرېښودلی چې له خپل ژوند سره لوبې وکړي. هغه به یې هیڅکله له ځان سره د اتحادیې ځواکونو د پوځي افسرانو میټینګ ته نه دننه کوو. بل خوا زرینا یو څه پریشانه وه. هغې تېره شپه خپل پلار په خوب کې لیدلی و. هغه ډېره خوشحاله وه. هغې ته یې ویل لورې ته دې د خپل پلار وطن ته راغلی. زما د هیواد هم یو وخت ډېر ښکلی و. که زه ژوندی وم نو په سینه پورې به مې بمونه تړلي وو او پر امریکایانو او اتحادیانو به مې الوزولي وو. په خپل ژوند به لوبېدلی او دوی به مې له خپل هیواد نه شړلي وای. آیا تا کله دا فکر کړی چې دا ستا خپل هیواد دی؟ ته یوه لور یې خو د زوی پسې له خطرو سره لوبېدونکی ژوند کوي. آیا د خپل هیواد لپاره له خطرو سره د لوبېدلو جذبه درکې نه ده پیدا شوې؟ د دې خوب له لیدو وروسته د هغې په مغزو کې عجیبه فکرونه پیدا شوي وو. هغه د خپل پلار له شخصیت څخه سخت اغېزمنه وه. له وړکېتوبه یې په زړه او مغزو هماغه ناست وه. هغه په شعوري توګه په دې خبره نه پوهېده، خو هر ځل په لاشعوري توګه د یو مسلمان تر اغېز لاندې راتله. اوس همدې فکر وړی وه چې څر له دې چې ناصر قدسي ته د شک په سترګو وګوري، بیا هم له هغه سره د زړه له تله مینه پیدا شوې وه. که هغه مجاهد دی، د امریکایانو او اتحادیانو په خلاف بریدونه کوي، بیا هم قبول دی. هغې حبیب عزیزي او حمزه حمیدي هیر کړی نه وه. حمزه اوس هم د هغې په زړه کې وه. ټولو مسلمانانو د هغې په زړه کې ځای نیولی و. د پلار هغه خبرې په مغزو کې ترنګېدله چې که هغه ژوندی وی نو د نورو عراقي مسلمانانو په څېر به یې د امریکایي او اتحادي ځواکونو په وړاندې جنګېدلی او په خپله به یې پرې ځان وژونکی برید کولی. که هر څنګه وی دښمن به یې له خپلې خاورې ویستلی. دا د ټولو عراقیانو ارادې وي. په خوب کې پلار پوښتلي و آیا زما لور عراقی نه ده؟ تل له خطرو سره لوبیږي. آیا د خپل ملک او ملت لپاره نه غواړي چې دښمنانو ته خطر وګرځي؟ هغې په لبنان، بوسنیا، الجزایر، افغانستان او عراق په څیر ټولو اسلامي هیوادونو کې لیدلی و چې مسلمانان جنگ نه غواړي، بلکې جنگ پر هغوی تپل کیږي او له دې لارې هغوی مجبوریږي څو جنگ وکړي او یا ترهګر شي. هغې په ژبه څه نه ویل، خو د زړه نه یې منلي و چې په مسلمانانو باندې هر ځای کې ظلمونه روان دي، خصوصا په عراق کې خو یې د ټول ملت او نسل په ورکولو پسې راخیستې ده. په همدې وخت کې یې د زړه نه یو آواز راوته. زه هم د یو عراقي پلار لور یم. د هغې مزاج په بدلیدو شو. د هغې ترڅنګ یې د ناصر قدسي سره په مینه کې شدت په زیاتېدو شو. د هغه غېږې ته به ورولېده او مینه به یې ورسره کوله. بیا به ناڅاپه په ژړا شو. ناصر به ترې په حیرانۍ سره وپوښتل دا په تا باندې ناڅاپه څه وشي؟ هغې به د اوښکو له وچولو نه وروسته ویل هېڅ نه، بس کله کله فکر کوم ژوند څومره لنډ وي. سړي ته وخت نه ورکوي چې زړه د خلاصه مینه وکړي. مرګ راشي او په زوره مو له ځان سره بوځي. ناصر به د هغې د خبرو په اورېدو ټکنی غوندې کېدو. یوه بله ورځ هم تېره شوې وه. اوس د هغه د ژوند یوازې یوه ورځ پاتې وه. د هغه په ذهن کې دا سوال راته، زرینا داسې خبرې ولې کوي؟ آیا زما د ځان وژونکي برید نه خبره شوې؟ هغې ته به یې په غلو سترګو کتل، خو په دې نه پوهېده چې هغه بېچارګۍ په کومو ذهني کشمکشونو کې ګیره ده او څه ډول یې مزاج داسې په بدلیدو دی. خو په دې هر څه هغه په خپله نه پوهېده. نو بل څوک به پرې خاورې پوه شوی و. په پاکستان کې زبیر ته ویل شوي و چې د هغه د ژوند فقط 4 ورځې نور شته دي. دغه 4 ورځې هم مخ په ختمېدو وي. هغه له خپلې کورنۍ سره وروستۍ شپه تېروله. 4 کلنه لور یې اسما د هغه پر سینه څریښی و. هغې پلار سره دومره مینه درلوده چې که پلار به یې موجود و نو هېڅکله د هغه له سینې څخه پرته خوب نه ورتلو. په همدې سینې سبا بم تړل کېده. هغه ځای کې چې مخکې ورباندې د مینې څریښی و هلته اوس د مرګ د چیغو او نارو نوبت و. هما ورنږدې شوه، پر مټې ورته سر کېښود. ویې ویل لور دې ویده شوه، پر بستره یې واچوه. زبیر د یو سوړ اسویلي په ایستلو وویل نه هما، دا مې د زړه دروازو ته رانږدې وي، نو ستا او د ټولو ماشومانو د مینې اجوره ترلاسه کوم. هما ویل دا څه وایي، د مینې اجوره هم لا وي؟ زبیر ویل ما غلطه خبره وکړه، مینه هیڅ قیمت نه لري. ته معین و د زړه د رضا د ټول جهان له نعمتونو څخه بهتره وي. هغه د اجرې توری ځکه استعمال کړ چې د خپلې کورنۍ د ښې او خوشحالۍ راتلونکي لپاره یې
ښه کافي اجوره اخیستې وه. نن د هغه کور ته خوشحالي راغلې وه. ماشومان لګیا و مستي کوله. مفلسي او تنګلاسي یو خوب ګرځېدلی و. دلته یې فکر وکړ چې دا څه کیږي. قدرمنو اوریدونکو، د اجل تږي ناول وروستۍ برخه تاسې واورېده، او د اجل تږي دغه ناول یوه خیالي کیسه وه چې په خیال باندې لیکل شوې وه او تاسې یې واورېده. قدرمنو اوریدونکو، دا چې ظریف الله ساحیل په بله خیال هندارې خپرونه کې ستاسو درنه خدمت ته له یو نوي ناول سره حاضرېږي. تر هغې پورې مو په لوی بخښونکي څښتن تعالی سپاري. ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.